د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت نه یو کال مخکې دی په تجارت باندې اوت شام طرف ته لاړو. د پیغمبرانو مخکې د نبی علیہ السلام قریبی رفیق او ملګری و. شام ته لاړ ابو بکر صاحب، او دته پته نشته خو یو کال پس به نبی علیہ السلام د نبوت دعوه کوي، لیکن دته پته نشته. د شام ته ورسید. د هغه ځای رواج او دستور دا و چې کله به څوک راغی ناشنا کس به نو هلته یو لوی بزرګ و، هغه له بتله دعا به یې ترې اخیستله. ټول خلک روان دي دعاګانې اخلي. دم دا آواز او دغه شور دی وورید، نو دیم روان شو. د هغې بزرګ ځای ته ورسید، قطار لګېدلی یو یو ورځي ملاقات کوي، دعاګانې ترې اخلي، رخصتېږي، دغه سلسله جاري ده. ښه ډېر ټایم پس د ابوبکر صاحب نمبر راغی، ډېر انتظار یې وکړو چې څنګه هغه بزرګ مخې ته کېناست، سلام یې وکړو، سلام جواب یې ورکړو، خبرې شروع وې. فوراً هغه بزرګ حیران شو. ابوبکر صاحب ته وویل چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی د مکې نه راغلی. ورته وایي د بنو تمیم خو نه یې؟ وی نه جي د بنو تمیم یم. وی ابوبکر خو ورته خلک نه وایي؟ وی نه ما ته خلک ابوبکر وایي. وی ښه، وی زه د آسماني کتابونو حافظ یم، زما بلا عمر یې ورته یاد کړه، زما دومره عمر دی، د تورات حافظ یم، د انجیل حافظ یم. ما د الله نه دا سوال کړی و چې الله ماله ډېر زیات عمر راکړه چې ستا آخري پیغمبر هغه زیارت وکړمه، خو عمر مې ډېر زیات ورسېده، ویښته مې سپین دی، هغې عمر ته خو نه رسمه، لیکن خوشخبري در کومه چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب به اوس د نبوت دعوه کوي، په هغې هستۍ باندې چې لومبني ایمان څوک راوړي نو هغه به تی ابوبکر به نوم وي، د بنو تمیم قبیلې به وي، د مکې مکرمې به وي، نوم به عبدالله وي، کنیت به ابوبکر وي، لقب به صدیق وي. مبارک شه هغه تی چې په خپل پیغمبر به لومبني ایمان راوړي. ابوبکر صاحب حیران چې ته زما دا پته څنګه ولګېده؟ زه خو راغلی د ملاقات لرم، د زیارت لرم، ما ته دعا وکړي او دې زما په راتلو باندې خوشحاله شو. ابوبکر صاحب فوراً ودرو، ځان ته یې را تر غاړه وسته او په ژړا چې یا الله زما دا سوال پوره کړو، یا الله ستا لاک لاک شکر چې ما ته د آخري پیغمبر خو زیارت مې ونه کړ، لیکن څوک به چې په لومبي ایمان راوړي د هغې هستۍ دیدار ما په خپله باندې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدی را روان دی، تجارت یې وکړو. نبی علیہ السلام د نبوت دعوه کړې ده. کفار لګیا دي، ابو جهل، عتبه، شیبه، چې هغه یتیم چې ابو طالب کفالت وکړو د عبدالمطلب نسی د عبدالله زوی محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړې ده. کافران دا خبرې شروع کړې وې چې زمونږ بوتانو پسې اوس بدرد وی، بېعزتي او ګستاخي ورله کوي. په دغه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راورسېد د سفر نه، دا خبرې یې واورېدې. کافرانو چې کم دا خبرې کولې، ابوبکر صاحب زړه کې ایمان تازه شو. هغوی مذمت کو، لیکن د ابوبکر صاحب زړه کې ایمان هغه جذبه پیدا شوله. دینه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی دا نوم بدل کو، عبدالله نوم یې ورله کېښود. اوس دغه صدیق لقب چې ورته میلاو دی دا ورته کله ویل شوی دی؟ نو چې نبی علیہ السلام کله واپس شو د معراج نه، کافران هم دي، نبی علیہ السلام فرمایي چې ما خو معراج وکړو، کافران اوس ناست دي په مخامخ باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي کذبت یا محمد، چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله دروغ دی ووی. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما براق ولید، هغوی جواب وکړي کذبت یا محمد. ما بیت المقدس کې انبیاء له جمع ورکړه، کذبت یا محمد. ما په خپل الله پاک ولید، کذبت یا محمد. چې کومه خبره کوي کافران هغه جوړلاوي، دروغ یې ورلګني. په دغه کې ابوبکر صدیق را روان دی. نبی اسلام بے سره دی،
په هر خبره هغه تکذیب نسبت کافران ورته کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته مخ کو چې ابو بکر بیګاله خو ما معراج وکړو، ما براق ولید، انبیاء له جمع وکړه. ابو بکر صدیق گویا چې صدقت یا رسول الله، ما خو پلانکی سفر وکړو، اسمانونه مې کراس کړل، صدقت یا رسول الله. ما پیغمبرانو له جمع ورکړه، صدقت یا رسول الله. ما په خپل باندې عرش ولید، صدقت یا رسول الله. الله پاک می ولید، صدقت یا رسول الله. جنت جهنم می ولید، صدقت یا رسول الله. چې څنګه ابو بکر صدیق سے وایي صدقت یا رسول الله، اخر کې ابو بکر صدیق فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشهد ز گواہی کوم، اشهد انک نبیا حقا، چې زه گواهی کوم ته په حق باندې رسولی، په حق پیغمبري. اشهد انک نبیا حقا، اشهد انک رسولا حقا، اشهد انک محمدا حقا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے ابو بکر بالکل تام رښتیا وې، لیکن زما جمله مورا اشهد ز گواهی کوم، اشهد انک صدیقا حقا. د دغه زین ابو بکر صدیق ته صدیق لقب هغه ملو شوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر واقعات دسی چې هغه د ذهن نه بالاتر جذبه د ایمان کم چې الله پاک ابو بکر صدیق ته هغه نصیب کړی دا. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، د پیغمبران نه پس د ټول افضل درجه چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا. د هجرت شپې واقعا موږ ته یاد کو، غار ته چې لاړل، څومره د یری هغه مجلسو کافران راجمع شوي دي، غونډه جوړه کړې ده چې نبی علیہ السلام معاذ الله قتلو. د هجرت شپه د غار ته لاړل، د څومره مودې شاړ غارو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې پاک کو، دو سوري پاتې شو، په هغه کې خپل خپې مبارک کې خو دې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي تقدم یا رسول الله، تفضل یا رسول الله، یا رسول الله تشریف آوریو کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې سر مبارک کې خود. ډیر صحابه به په مخامخ ډیرو دیدار کړي، لیکن واحد صحابي ابو بکر صدیق دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار مبارک په خپل غیږ کې کړی دی. دا د ابو بکر صدیق ارمان او النظر الی وجهک، چې نبی علیہ السلام دا مې لوی ارمان دی چې سترګې زمای او رخسار مبارک دستې دا زما ډیر لوی ارمان دی. الله پاک دغه ارمان پوره کو. مشهور واقعه ده چې مار راغی ټکه ولګو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارکونه اوخ کرا روان شوي به اختیار اوخ کسي راتلا د نبی علیہ السلام په ودوها رخسار باندې پرې وتله. اوس مونږ سوچ وکړو، مونږ یو بازار ته لاړ شو او یو انګوټي او ګوتمه اخلو، مثلا دا اوس باندې ګوتمه اخلو سټیل، نو پیسې ورکو مونږ له ډایرک هغه ګوتمه راکی. کله دغه نه قیمتي لګ اخلو، چاندي اخلو، نو په شاپر کې را لبند کی، ځکه چې څومره یو سیس قیمتي وي هغه مر ظرف او لوخي قیمتي غواړي. کله چاندې نمخه اخلو، سونا اخلو، نو شیشي په ډبي کې را لبند کی، شاپر کې را لواچی ری کې را لا. کله دغه نمخه اخلو، هیرالو، ډایمند، نو په سیپې کې را لبند کی. ځان له دغه سیپې قیمت ته هغه سونی نه زیاتی، په هغه سیپې کې را لبند کی، خو حفاظت سره او مونږ ته حواله کیا. چې څومره یو سیس قیمتي وي هغه مرا ظرف قیمتي غواړي. وا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ستا څومره لوی مقام دی، ستا څومره لوی عظمت دی، ستا څومره لوی شان دی چې د ستا د سترګې اوښ که الله پاک ته دومره محبوب راله چې ظرف ورته بل څه څیز ونه ګرځو، د خپل جانان والدها رخسار ورته ظرف وګرځوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام دی. عطا الله شاه بخاری رحمه الله فرمایل چې تم قرآن لولې، زم لولم، بلم لولي، د تصوراتو دنیا کې لګیاو چې موږ ته په تلاوت کې د ودها ذکر راشي، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام
چهره انور ته زموږ تصور زی چې د واللیل ذکر راشي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلفان ته زموږ ذکر شي ما زاغ البصر پکې راشي نو د نبی علیہ السلام سترګ مبارک وتا ولسان و شفتین راشي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شونډ او جې مبارک تا دغه تصورات راځي لیکن وا ابو بکر صدیق تر تصورات دنیا نه خالی تصورات نه کې ستا په غیږ کې مجسم قرآن هم پروت دی والضحی رخسار هم پروت دی واللیل زلفان هم پراته دي په مزه مزه باندې خو په سر باندې ابوبکر صدیق لګیا دی خپل ارمان برابر شو چې النظر الی وجهک په مزه مزه باندې نبی صلی الله علیه وسلم کله مخ ته ګوري کله زلفان ته ګوري کله سترګو ته ګوري تاسو ته ګوري ابوبکر دا دومره په مزه مزه باندې ولې لګیا یې جواب برا کوي چې وای تا قرآن مجید کې نه دی ویلې تا په 29 سفاره کې سوره مزمل کې سلورم آیات ورتل القرآن ترتیلا نه دی ویلې چې کله قرآن مجید ویني په مزه مزه یې وایا نو دا خوم یو قرآن مجید دی کنه څنګه چې د مور د مؤمنانو عفیفه کائنات صدیقه کائنات صدیقه بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تاسو شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق اغسدي نو مور د مؤمنانو ته فرمایل چې کان خلقه القرآن چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق هغه قرآن مجید اوس غار کې ابوبکر صدیق دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی درې ورځې او درې شپې هغه د قیام وشو نو آیا زموږ ذهن ته څه راځي چې دغه درې وانه ورځې به ابوبکر صدیق پیره کول او نبی علیہ السلام به آرام کو داسې خو نشي کېدی ځکه د نبی علیہ السلام انصاف اخو دی حد ته رسېدلی و چې څنګه د خندق په موقع باندې صحابه لګیا دي څوک یو خدمت کوي څوک بل خدمت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرز کو چې مالم خدمت راکې خدمت اوله دا کړی شو چې د ځنګل نه خشاک رول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاړ او د صحابو د پاره ځنګل کې خشاک کوي دومره انصاف والا پیغمبر چې په یو موقع باندې صحابو د لوګي د لاس کانی په خېټه تړلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خېټه مبارکه باندې دوه کانی د لوګي د لاس تړلې و او دا خو پرېدا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې بیت المقدس افتشو نو عمر خپل غلام ته وی چې اوس پس ورلې باندې تکینا زکو زیګم ستا نمبر دیا د عمر عدل دا تقاضا کوي چې چا نمبر دی او پکینی اوس خو پکار دادا فتکل ما چې زکینم لیکن دا سه اونکل په خپل باندې سورلې نه کوشو غلام په سورلې باندې کینو نو چې د نبی علیہ السلام غلام خپل غلام سره دا رویه اختیاري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار کې څنګه ابوبکر صدیق ته وی چې درې وانه ورځې اوس ته پیره کوا او زه به آرام کوم داسې خو نشي کېدی نو کتابونو کې دا خبره نه ملاویږي دا د عشق او د ذوق خطابت خبره ده چې خامخا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زبان اقدس باندې دا خبره جاری شوي اے ابوبکر صدیقه کله به ته آرام کې کله به زه آرام کوم کله چې ته آرام کې زه به پیره کوم کله چې زه آرام کوم ته به پیره کې داسې ووایه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیره کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیره کول د ابوبکر صدیق سنت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره محبت زیات شو چې څومره صحبت کې کینی هغه را پتا باندې اثر زیات کیږي په مینه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ شو دا خودلته مثال د دنیا دی چې د یو سیز رنگ واخلي نو قیمت د هغه سیز کیږي که په دې نه پیګنو صبغت الله د الله پر رنگ کې رنگ شه د الله پر رنگ کې رنگ کېدل سدي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رنگ کې رنگ شوی دی مثال دا کله چې هجرت کیږي د قباء په مقام باندې مدینه منوره ته نه داخل نور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دی ابوبکر صدیق هم تشریف فرما دی خلق راضی او د ابوبکر صدیق مخ ته کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته خلق د ابوبکر صدیق مخ ته کینی زکه دوانه شکل کې یو شانو د صحبت توجنا د محبت توجنا خلق براتل ابوبکر صدیق مخ ته بکی ناستل
چې کله ابوبکر صدیق وکتل چې دا خو زما مخې ته کینی نو فورا خپل صادر راواغش او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اونیو چې پته ولګي چې غلام نوکر داري چا چې برنه صادر نیولې دی او آقا او مولا داري چا چې لان تشریف فرما دی د نبی علیہ السلام پر رنگ کې رنگ شوی دی نو قیمت هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. اوس دلته دنیا کې موږ وګورو کله چې په 100 کیلو به مثلا په 150 به واخلو او په دغه پیو کې اوبو مکس شي نو اوبو د پیو رنگ خپل کو نو بیا دغه اوبو د پیو په قیمت ملاویږي که نه ملاویږي؟ حالانکه اوبو دي لیکن رنگ د پیو واغش نو قیمت هم د هغه پیو شو. دغه مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محبت ته د یار پر رنگ کې رنگ شو نو قیمت هم هغه لګید. څه مطلب؟ کله چې د غار نه روتل نو کافرانو اعلان وکړو چې چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نعوذ بالله مونږ له وروړو نو د هغه دپاره 100 اوښان انعام دی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه قیمت دی. لیکن ابوبکر صدیق د یار په رنگ کې رنگ شوی دی نو کافرانو اعلان دا وکړو یا د ابوبکر صدیق سر راوړو یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوړو، دواړو کې د هر یو سر راوړو د هغې دپاره 100 اوښان هغه انعام دی. د یار په رنگ کې رنگ کېدل دی ته وایي. لیکن تکالیف مشقات اب راځي. اوس کو سکوي یار په رنگ کې رنگ کېدل خو ډېره اسانه خبره ده، بس پیو کې اوبه واچوه د یار په رنگ کې رنگ شو. نه، د دې پته بیا هغه ټایم کې لګي کله چې دغه پی ته بیا په ګیس باندې کېدي، په اور باندې کېدي نو اوبه سوځي، پی نه سوځي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رنگ کې داسې رنگ شو چې په غار کې ورسره خپله یره نه ده. کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوازې دي. ابوبکر صدیق ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کافران رو رسیدل، په سر باندې رالل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تحزن ان الله معنا، یره مکوه مونږ سره الله پاک دی. نو دلته ورسره خپل غم نشته، خپل یره ورسره نشته، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یره ده ورسره. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتها د محبت ته. څنګه تبوک کې چندې اعلان شو ابوبکر صدیق ارسل تیر جمعه ماوی جو ټاټ لباس واچو، ټول فرشتوم واچو. ایمان دې حتی رسیدو د ابوبکر صدیق چې یو ځل په غاښ کې درد شو نو زما په غاښ درد شي، تاسو په غاښ درد شي نو واو چې څوک هم تپوس له راشي، پلانکي خان تپوس له راغلو، پلانکي ملک نواب تپوس له راغلو. یو ځل د نبی د ابوبکر صدیق په غاښ کې درد شو نو الله پاک جبرئیل امین راولېږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدمت اقدس کې راغی چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک وی د ابوبکر نه تپوس وکړه چې رب فرمایي چې د غاښ تکلیف دې څنګه شو. دې ته د یار په رنګ کې رنګ کېدل وایي. او ورته وایي چې الله پاک وی ابوبکر صدیقه زما د پتا باندې سلام وي، چې الله پاک ورته خپل سلام راولېږه چې زما د پتا باندې سلام وي. او پس د سلام ورته ووایه چې اے ابوبکر رب فرمایي چې زه تا نه راضي یم، آیا ته ما نه راضي یې؟ وی آیا ته ما نه راضي یې؟ حد د ایمان دا دی چې زه د نه راضي یم، ته ما نه آیا راضي یې؟ هسې خو د نبي علیه الصلوۃ والسلام دا دومره لوی مقام هغه نه دی ورکړی چې افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چا تپوس وکړو چې د ټول نه بهادر انسان د نبی علیہ السلام په صحابو کې هغه څوک دی؟ چونکې بهادر خو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات و، حیدر کرار و، شجاع، هغه لقب ورته میلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه. لیکن دا بعض سوالات اسی شرارت ته پاروي، لکه څنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو تپوس وکړي بل چې حضرت علی دا راته ووایي چې د الله پاک څومره ډېر مخلوقات دي، په دې کې کم زناور کم مخلوق چې دی
هغه بچی وروړي او کم مخلوق هغه انډې چي نو په ظاهر خو ډېره ګرانه ده اوس په قلم کاغذ راول پلان کې بچی وروړي او پلان کې انډې ډېره ګرانه وه لیکن حضرت علي رضی الله عنه د دوه الفاظو کې خبره ختمه کړه چې د کومو ځناورو غوږونه بهري او بچی وروړي د چا غوږونه چې دننه ابا انډې اچوي مختصر ورته بس ذکر کړه نو دغه رنګ د علي صاحب نه تپوس ټول نه بهادر انسان هغه څوک دی ورته فرمایل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټول نه غني څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چا تپوس کو چې آیا ستاسو مقام اوچت دی که نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقام اوچت دی هغوی ورته وفرمایل چې دا خو لا پرېږده چې زما مقام اوچت دی که د هغه مقام اوچت دی یا دا پرېږده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې غار والا شپه کمه کړې ده هغه یوه شپه د عمر د ټول خاندان نه هغه افضله ده نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل مسجد نبوي مبارک ته راووت ښي طرف ته د لاسه ابوبکر صدیق نیولې ګس طرف نه عمر فاروق نیولې دی لاسونه اوچت کړل چې ای صحابو تاسو ګواه شئ هکذا نبعث یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به موږ د قبرونو همداسې نیغ پاسو بعض اوس زما دغه صحابو پسې بد رد وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغسې به موږ پاسو ښي طرف ته ابوبکر ګس طرف ته عمر فاروق منځ کې به زه یمه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه د هغې زمانه کې یو یهودي و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به ډیر زیات بد رد وی کنځلې به ورته کولې امام صاحب هغه يهودي له ورغه ورته وی چې داسې ستا لور پیغله شوې ده او دلته یو ځوان دی چې ډیر زیات سخي دی ډیر زیات مالدار دی ډیر صفات یې ورله ذکر کړل ده خو لیکن یهودي دی کافر دی هغه ورته وی چې دا صفات خو پکې ډیر زیات دي چې مالدار هم دی غني دی او خشتم دی مال جیداد والا هم دی خو کافر دی نو بس په دغه خبره ول لور نه ورکوم مګي نور خو پکې صفات ټول برابر دي نو امام صاحب ورته وی چې ته عام کسې او یو کافر لا چې څومره صفات پکې راجملي مالدار هم دی جیداد والا هم دی خشتم دی خوبصورته لیکن یو وجه د چې کافر دی نو هغه لور ته نه ورکې ته یو عام انسان نو چې ته نسبت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کافر کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل دوه لوریانې بیا ولی ورکړي دي یو نه دوه لوریانې او بیا فرمایل که زما بل لور و او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکوله دغه صحابو پسې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې زمانه صحابو مثال پشان د ستورو دی چې د کم صحابي اقتدا کې هدایت پمونه او زما د اهل بیت مثال د کشته دی چې یو زمانه پس په فتنو یو سیلاب راشي نو په سیلاب کې بچ هغه حل کوي چې په کشته کې ناسوي نو د فتنو په دور کې بچ به هغه مسلمان وي چې د اهل بیتو لمنې نیولې وي کلکه لیکن یوازې په اهل بیتو باندې هم بیا نه کېږي خامخا چې د اسمان د اصحاب په شان د اسمان ستوري پکې نه وي نو کشتیم بیا خپل مقصد مقصود ته هغه نه رسیږي کله چې د صحابو هغه رڼا ورسره وي او د اهل بیتو کشتې ورسره وي نو بیا په هدایت باندې به ته روانېږي د حشر په ورځ باندې به کله چې الله پاک حساب کتاب شروع کوي لومبني کسبي الله پاک نبی اسلام ته رجوع کی چې اے محبوب پیغمبره حساب کتاب شروع کوما د امت نه دی امتی را مخکې شروع واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی خو ابوبکر صدیق ته ګوري غبرو بشي ابرستو شي چا رسول الله زه خو ډیر زیات کمزور یم او کچره زه په حساب کتاب کې ناکام شوم نو لومبني قسم بیا برستو معامله ډیره سخت دی نور سره نو زه ډیر زیات ګناګار یم کمزور یم دغه عمر رضی الله تعالی عنہ دا مخکې دی لک بهادر جرأت والا هم دی
او اعمال هم ډیر زیات ټیک دي، نو دې زمانه مخکې کې نبی اسلام با او بکر صدیق د مټه ونیوي او د الله پاک مخې ته به ودري چې الله پاکه دا زما امتی دی او بکر صدیق دی، حساب کتاب دنه شروع کا. الله پاک ورته ووایي چې دته خو ما په دنیا کې د جنت زیر ورکړو، زه به حساب به کتاب مې جنت ته داخل کړی. لیکن یره ورسره څومره ده، څومره فکر دی ورسره. او د موافقت کتابونو لیکلي دي چې اخیری حالات چې کم دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مرګ اغم دوانه یو شان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مرګ د څه د وجنه ملو شو، یعنی هغه زخر خبره وا، هم دغه رنګ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه مرګ اغم د زهر د وجه هغه حاصل شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرم د وفات په وخت کې هغه 63 سالو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر مبارک هغه هم 63 سالو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ وجه اغم دوا اپتی بیماری وا، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مرګ هغه بیماری اغم تبه وا، د غسل د وجنه یخنه موسم کې غسل کړي وا، تبه پر غلی وا، 2 هفته اغم بیمار د هغه د وجنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په 63 سال په عمر کې هغه وفات شوی دی. الله پاک دې په دې خبر د عمل کو توفیق نصیب وګرځولي کی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.